دا ورو سوال کړی دی وی زنانه سره چې لاس ولګي دې سره اودس ماتېږي او که نه. دا مسله موږ نورو درسونو کې تفصیلا ذکر کړې ده، خصوصا کومو درسونو کې چې موږ احکام بیانو او مسائل د طهارت او د مانځه. دلته خلاصه د دې مسلې دا ده چې دې کې د علماو اختلاف دی. یو قول د امام شافعي رحمه الله دی، هغه وایي د زنانه سره چې لاس ولګوي اودس ماتېږي، که په هر حالي، که په شهوت سره که بغیر شهوت. وی الله وایي چې او لامستم النساء، کله چې الله د اودس چاردام او د غسل مسله بیانوي قرآن کې، نو منځ کې او لامستم النساء، او وی لمس لاس لګولو ته وایي، نو معنی دا چې زنانه سره د لاس ولګوي اودس دې مات شو. دا د امام شافعي رحمه الله قول دی. دویم قول د امام ابو حنیفه رحمه الله دی، هغه وایي زنانه سره لاس لګولو سره اودس نه ماتېږي، که دا په شهوت سره او که دا بغیر شهوت سره. امام ابو حنیفه رحمه الله په دې خپله خبره باندې دلایل پیش کوي. یو دلیل دا دی، وی اصل دا دی چې اودس د سړي روغ دی، هله به ماتېږي چې څو پورې د شریعت نه دلیل نه راغلی، او په دې خبره باندې واضحه صحیح دلیل نشتی چې زنانه سره لاس ماتولو سره لاس لګولو سره اودس ماتېږي. دویمه دا ده، امام بخاري یو روایت راوړی دی، عایشه رضی الله عنها وی كنت انام بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورجلای فی قبلته. د رسول صلی الله علیه وسلم دا کوټه چې وه دا ډېره وړه وه، کومه کې چې هغه د عایشې رضی الله عنها سره و، نو هغه به مونځ کو او زه به پرته وم، نو زما خپې به د هغه او د قبلې په منځ کې وي. فاذا سجد غمزني، نو کله چې به سجدې له تو، نو زما د خپو له به یې لاس راوړو، فقبضت رجلۍ، نو ما به خپې راټولې کړې. فاذا قام بسطتهما، چې کله به پاڅېدو ما به بیا خپې هغه خورې کړې. د دې نه څه ثابته شو؟ لاس لګولو سره اودس نه ماتېږي. که ماتېدی نو رسول صلی الله علیه وسلم به عایشې رضی الله عنها سره لاس نه لګاو. بعضو مولیانو دا خبره کړې، کوم چې امام شافعي مذهب وری دي، وایي کیدی شي چې د دې د لاس نه مات شوی ځکه چې له پاسه حایل و حایل مطلب یعنې کپړه وه، داسې کمزوري تاویلات دي د خپل مذهب دپاره. بس خلک زموږ په باره کې وایي دا امام شافعي په مذهب باندې دي. ګوره موږ ټول امامان منو، خو دلیل ته ګورو. چا سره چې دلیل مضبوطي، بس د هغه خبره باندې زموږ یقیني او پاکه باندې عمل کوو. داسې کې دلیل چا سره مضبوط دی؟ امام ابو حنیفه رحمه الله سره. او لامستم النساء، دوی د قرآن نه دلیل ورکوي. دا صحیح خبره ده چې په عربۍ کې لمس لاس لګولو ته وایي، خو دلته د عبدالله ابن عباس نه تفسیر نقل دی. عبدالله ابن عباس هغه انسان دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دعا کړې وي یا الله دې په قرآن پوه کړه، او هغه دا تفسیر کړی دی، وی او لامستم النساء مطلب دی الجماع، د ښځې سره کوروالی کول، دا مطلب دی چې ښځې سره لاس لګول. نو دا تفسیر د هغوی کمزوری دی، ځکه چې د عبدالله ابن عباس تفسیر حجت دی. د رسول صلی الله علیه وسلم نه قرآن یې زده کړی دی، هغه نه تفسیر اورېدلی، نو د هغه تفسیر د راتلونکو نه څه دی؟ د راتلونکو نه زورور دی. نو دا خبره کمزوري ده چې زنانه سره لاس لګولو سره اودس ماتېږي. زنانه سره لاس لګولو سره اودس نه ماتېږي، که په شهوتي او که بغیر شهوتي، الا چې د انسان نه څه لاړ شي، نو هغه بیا د اودس مات شو دي د لاسه نه چې د لاس لګولی دی. څه د لاسه؟ دکې چې د نه څه لاړ و اودس یې مات شو. او یو عجیبه قصه راته بیان کړه، ما یو درس دوو کې بیان کړی وم، زه یو پیر حج کې وم، نو هلته حاجیان راغلي وو د انډیا نه او کیرله والو. نو دا کیرله والا چې دي دا د امام شافعي په مذهب دي. دې مذهبونو غټه جاکه جوړه کړې ده، خلک یې ټول تقسیم کړي. یعنې دغه خطه کې بر صغیر کې اکثر خلک د چا په مذهب دي؟ د امام ابو حنیفه رحمه الله. هلته د امام ابو حنیفه مذهب مشهور دی. بعضو ملکونو کې د امام احمد بن حنبل مذهب، بعضو کې امام مالک، بعضو کې د امام شافعي. خو په انډیا کې کیرله کې چې کوم مسلمانان دي دا د امام شافعي په مذهب دي. نو د هغوی سره کتابونه واړه واړه، دغه کتابونو نه به خپلې مسلې هغه ویلې د حج. نو هغه کتاب چې ما وکتو په هغې کې لیکلي
عربی کتاب دی ورسره ترجمه کړې ده دوی ته چې حج له چې لاړې نو اودس چې دي کله د طواف دپاره کوو طواف له چې اودس به کوې که اودس کې یا مثال کې کم ټیم کې چې احرامه چې اودس کې نو اودس به په دې نیت وکړي چې زه د امام ابو حنیفه په مذهب یم او چې کله د طواف او صفا مروه ختمه کړه بیا به خپل مذهب ته راوړي نو ولې د امام صاحب په مذهب باندې اودس کوي ځکه چې طواف کې زنانه سره سړی ولګي سړي ته څه پته ګڼئ اکثر داسې وي چې سړي ته پته نه وي چې لاس ولګي چا سره چې خیال وکړي زنانه روانه اوس دا پکې نوي مسله راووته چې لږ ساعت له مذهب بدل که او بیا هغه زوړ مذهب ته راواوړه دا مسله صرف په دغه مقلدینو کې نه ده کوم چې زموږ په دې ملکونو کې لکه بعض خلک وایي تاسو ولې په د احنافو باره کې خبره کوئ په مخه هغه دې دلاسه موږ کوو ځکه چې زموږ سره خلک دقه دي خو که دا ته موږ د دغه منځ ته بوځي هغه خلکو منځ ته کوم چې د امام شافعي مقلدین نو هلته به ورته دا مسلې ذکر کوو د هغه خلکو ذکر به کوو ځکه چې مخامخ بیا هغه خلک ناست دي خلک خبره د وخت مناسب کوي د حالاتو او د خلکو مناسب کوي نو دا مسله دا مشکل په دې ټولو ړندو مقلدینو کې دی چې بس موږ ایمان په خپل مذهب او په مولا باندې دی اخواتنا نو دا اوس خبره شوه امام شافعي رحمه الله لوی امام دی پکې شک نشته د امت یو غټ عالم دی امام ابو حنیفه یو لوی امام دی عالم دی امام مالک امام احمد بن حنبل دا نور امامان ډېر شي امامان دي صرف څلور نه دي دا ټول غټ امامان دي غټ علما دي خو موږ به دلیل ته ګورو اوس امام شافعي رحمه الله خپل کوشش کړی دی او د دې تفسیر دا دی او لامستم النساء یعنی لمس او دا بعض نور مولیان هم دا خبره کوي اخو کوشش کړی دی او په دغې الله نه رانیسي بلکې الله وله د دې کوشش یو اجر هم ورکوي خو چې ما ته پته ولګېدی چې نه دلیل دی بل طرف ته مضبوط دی نو موږ به چا پسې ځو دلیل پسې به ځو موږ په نوم پسې نه ځو چې اخوا امام شافعي دی یا اخوا امام ابو حنیفه دی یا اخوا امام مالک دی نومونو سره زموږ کار نشته زموږ کار د څه سره دی هغه د دلیل سره دی چې چا سره دلیل مضبوط دی بس زموږ د هغه په خبره باندې عمل دی په دې خبره باندې مو عمل په دې نه دی چې دا پلانې دی خبره باندې عمل ولې دی چې د سره دلیل دی نو ځکه دا خبره یاده کوي چې څوک چې څه بیانوي نو د هغه د بیان ته ګوره د هغه د خبرې ته او دلیل ته ګوره شکل ته او نوم ته یې مه ګوره بلکې کردار او بیان او حالاتو ته وګوره نو راجح قول دا دی او دې له شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ترجیح ورکړې ده شیخ ابن باز رحمه الله شیخ ابن عثیمین او د سعودي عرب د علماو چې کومه غټه کمیټي ده د فتوی اللجنة الدائمة للافتاء هغوی هم دې له ترجیح ورکړې دا بعض خلک دا خبره کوي دا چې دی دلته سعودي عرب کې چې کوم علما دي دا حنبلیان دي د امام احمد بن حنبل په مذهب دی دوی صرف په دغه یو مذهب روان دي ودلته چې کوم علما دي هغوی په دلیل پسې روان دي که هغه د امام احمد بن حنبل سره وي که هغه د امام ابو حنیفه سره وي که بل او بل سره دوی په دلیل پسې روان او موږ الحمدلله ټول سبق دلته ویلی دا موږ هم د دوی نه زده کړي دي چې زه به په دلیل پسې په دې پسې به نه ځي چې پلاني او علاني دا خبره ذکر کړې نو هلته دا مولیان اکثر د دې خلکو د دغه کولو دپاره راجذبه کولو دپاره وایي ستاسو دا مذهب دی هلته د حنبلیانو مذهب دی نو کله چې د عوام دا ټکې واوري چې زموږ مذهب او د هغوی مذهب نو دې تعصب پکې پیدا شي چې موږ جدا یو او هغوی جدا دي او موږ وایو نه د مسلمانانو ټولو یو مذهب دی قرآن او حدیث او دا ټول امامان زموږ امامان دي امامان مه تقسیموئ دا ټول زموږ امامان دي دا ټول قدرمند دي دا ټول زموږ د سر تاجونه دي ها خو دومره ده که چېرته د چا خبره راته بې دلیله ښکاره شوه نو بغیر د ګستاخۍ او بغیر د بې ادبۍ نه او د ادب په چوکاټ کې موږ دا وایو چې موږ دا خبره پرېږدو د دې پلاني دا منو دا نه چې دا پلانې په ده غوره ګڼو د دې داسې چې د پلاني سره څه دی دلیل دی دې کې څه شته څه اعتراض چا سره شته نشته لکه نن یو چا راته یو کلیپ راولېږو د یو مولا نو هغه د خپلو خلکو ته وایي چې دا فقه یو کتاب ورته یادوي چې دا مضبوط راونیسئ
دا کتاب مضبوط راونیسئ. څنګه چې قرآن پخواني کتابونه منسوخ کړي دي نو زمونږ د کتاب دا ټول کتابونه منسوخ کړي دي. نو ستا خو یو عالم کتاب دی، داسې هم کیدای شي چې د عالم په یو مسله کې خطا شوی نشي کېدی، کیدای شي انسان خو دی که نه، انسان خو یې منئ که نه، او انسان باندې هیر هم راځي، انسان باندې خطا هم راځي. او داسې خو موږ نشو ویلی چې یاره د پلاني عالم ښه قدرمن سړی دی د ده دا کتاب داسې دی لکه قرآن ویلی شو؟ ولې نشو ویلی؟ ځکه چې قرآن د غلطۍ نه پاک دی. او داسې هم نشو ویلی چې داسې دي لکه څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه دي، ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم صحیح حدیثونه دا خو وحی ده. نو داسې هم موږ نشو ویلی. نو دا اوس څومره ظلم او زیاتی دي. اوس که به دې خبره دې رد وکړو ستا باره کې به غوغا جوړه کړي وي د امامان نه مني او د فقه نه مني. ولې نه منو؟ خو په دې مرتبه کې نه منو چې داسې ده لکه څنګه چې قرآن دی، داسې نه منو. ځکه چې هغه یو عالم کتاب لیکلی او عالم خطا کېدی شي. والله اعلم.